د یو انسان سترګې زیړې وي، زیړ رنګ پکې راښکاره شوی، نو دا د دې علامت دی چې د دې انسان په لیور کې په آینه کې څه مسله ده. هیپاټایټس ای چانسز ورته ډېر زیات سوی دي. امکان شته چې د دې انسان هیپاټایټس ای کوم ته چې موږ زیړې وایو، نو که د کوم انسان سترګې زیړې وي، زیړ رنګ پکې راښکاره شوی، نو دی د خپل چیک اپ وکړي، دته به زیړې د هیپاټایټس ای مسله راغلي. پکار دا ده چې دی ښه صحتمند خوراکونه وکړي، یخ خوراکونه وکړي، صحتمند خوراکونه وکړي، بیلنس ډایټ وکړي، او په خپل خوراک کې ادرک او چقندر وغیره دا قسم شیزونه شامل کړي، نو د ده دا زیړې به ختم شي. که د کوم انسان د دې سترګو نه تېر چاپېره دا تورې حلقې راتاو شوي، نو دا د دې خبرې نشاندهي کوي چې په دې انسان کې د وینې کمی راغلی دی. دا انسان انیمیک شوی دی، وینه یې کمه شوې ده، کمزوری شوی دی. پکار دا ده چې دی هغه خوراکونه وکړي چې د ده په وجود کې وینه برابر شي، د وینې کمی ختم شي. لکه مثال غټه غوښه، کجوره وغیره، چې کله د دې انسان د وینې کمی پوره شي، نو دا د سترګو نه تېر چاپېره چې دا تورې حلقې راغلي دا به ورسره ختم شي.